چې قریب راته د پاک حرم درشل وای بس رجا وای راته خاورې ستا د فل وای. سلفیانو دا خبرې نشر کړي دي، وای پلانکی ملا دا ملا ورک دا په امت کې اختلاف جوړ کړي دي، ولی پر سلفیانو یې رد کړي دي. وای دا اختلاف راوستونکی ملا دی، د دې خبرې وای ممنئ، دا اختلاف جوړوي په امت کې. د منکر مقابله، د منکراتو مخه نیول، دا خو به د قرآن امر وي، دا خو به د احادیث فیصله وي چې د منکر مقابله وکړي. الله عز وجل راته وایي وای د منکر مقابله وکړه، د سلفیت وهابیت مقابله وکړه. خو سلفی وایي چې یا پر سلفیانو مه لګېږي، باره اختلاف جوړېږي. پیغمبر علیه السلام راته وایي چې د منکر مقابله وکړه، هر منکر چې. خو وهابیان وایي وای یا کار مه پلري، باره اختلاف جوړېږي. د وهابیانو عقیده خو به در معلومېږي. وهابیان څه وایي؟ وایي په هېچ چا کار مه لري، په هېچ چا کار مه لري. که چا کفر کوي، که څوک په ناروا اخته و، که په منکراتو اخته و، که فاسد اقوال و، فاسد افعال و، فاسد عقائد وي، وای کار مه په لره، باره اختلاف جوړېږي. پر وهابیانو وای مه لګېږي، اختلاف جوړېږي. وهابیان خو یو ډله ده، نو خو دا ډله دې ګرده مخالفه سوه. سبحان الله. قرآن و حدیث وای مخه ونیسي، وهابي لالا وای کار مه په لري، اختلاف جوړېږي. دا اوس څنګه خبره ده؟ خو چې یوه ذره عقل د یو چا سره وي، یوه ذره عقل، هغه به داسې ونه وایي چې پر سلفیانو رد مه کوئ، اختلاف جوړېږي. د دې مثال در معلومېږي. که چا زنا کول کار مه په لره، باره اختلاف جوړېږي. که چا شراب څښله کار مه په لره، اختلاف جوړېږي. که چا غلا کول کار مه په لره، اختلاف جوړېږي. که څوک د کفارو مزدور سو کار مه په لره، اختلاف جوړېږي. ای جاهله، د کفارو غلامه، نو دا امر بالمعروف څه سو؟ نهی عن المنکر څه سو؟ نو چې په هیڅ شي کار مه لره، نو هغه امر بالمعروف نهی عن المنکر چې قرآن و حدیث امر پکې، هغه څه سو؟ قرآن و حدیث خو د منکر مخه ونیسه، او ته وایه و پر چا رد مه کوئ، اختلاف جوړېږي. دا اوس څنګه د جهالت خبرې دي؟ او که موږ و تاسې ښه ور وګورو، ښه متوجه سو، په دې امت کې دا جنګونه، دا اختلافات په دا کورو کې چا راوستل؟ هغه سلفیانو راوستل. موږ کله اختلاف راوستی؟ زموږ په خپل مذهب دی، 12,500 کاله شاوخوا کېږي زموږ مذهب را شروع دی، پر هغه مذهب روان یو، هغه مو سړک دی، هغه مو د اسلافو طریقه ده. نو اختلاف والا خو دغه سړی دی چې دا مذهب یې نن پرېښوي، حنفي سړک یې پرېښوي، په کندو کې روان دی، لکه وهابی مردود د کفارو غلام، سلفی مردود د کفارو غلام. اختلاف خو دو خلقو جوړ کړي. ای وهابي چې امریکایانو راوستې، نو خو تا نن اختلاف جوړ کړي چې تا وویله په 12مه خیرات ناروا دي. نو خو په 100 کلونه کېږي چې دا د 12مې خیرات کېدی، چیرې و اختلاف؟ خو نن چې ته امریکایانو راوستې، تا راته وویل چې په 12مه خیرات ناروا، دا په امت کې اختلاف، دا په کورو کې جنګونه، د پلار و د زوی به سره جنګ. یو وایي زه په 12مه پسه حلالوم، بل وایي یا دا شرک دی، دا مه کوه. دا اختلاف چا راوستی؟ دا ما راوستی که تا راوستی؟ ای د کفارو غلامه چې امریکایانو راوستې، وهابي ته وایم،
تا چې دا فیصله وکړه چې په هدیره کې اسقاط ګرځول ناروا، هغه دې په هدیرو کې جنګونه شروع شول. څوک وایي زه اسقاط ګرځوم، څوک وایي امیا ګرځوه، دا خو شرک دی. ای د کفارو غلامه وهابي چې امریکایانو راوستې، خو تا باره دا فیصله وکړله چې تعویض ناروا دی، تا ول زیارت ناروا دی، تا ول لاس مچېده ناروا دی، تا وویل توسل په ذوات فاضله دا ناروا دی. د کفارو غلامه چې امریکایانو راوستې، تا وویل چې د یا رسول الله نعره کول شرک دی. نو دا اختلاف چا جوړ کړي؟ خو چې تا دا خبرې وکړې د امریکایانو په زور، د ډالرو په زور چې دا خبرې وکړې، په امت کې اختلاف پیدا شو. نو تعجب خدا دی چې دا اختلاف په امت کې راوستلی دی، دا خودي سلفیان. وهم دا سلفیانو ته یو چا نه وویل چې ای د کفارو غلامانو ولې په دا امت کې اختلاف جوړوي؟ ولې؟ ای د کفارو غلامه وهابي ولې پر دا امت د مشرکینو فیصله کوي؟ ولې دا اختلاف جوړوي؟ پر دا تصوفو ولې د شرک فیصله کوي؟ دا بیعت د یو شیخ سره دا ولې شرک بولي؟ یو چا نه ورته وویل. او کنن یو حنفی عالم په جلسه کې، په جامعه کې، په مدرسه کې، په مسجد کې پر دې سلفیانو رد وکړي، پر دې ګمراهانو، بیا هم دلته څه ګمراهان پیدا کېږي، هغه وایي ګوره دا ملا اختلاف یې جوړ کړی. دا اوس انسانیت دی ده چې په امت کې اختلاف راوستی، هغه سلفیان دي، هغه ته چا نه وویل ولې اختلاف راولي. لیکن که موږ راولاړ سو د دې منکر مخه نیسو، د قرآن و د حدیث په فتوا، بیا ما و تا ته یو څوک دریږي څه راته وایي، وایي مه کوه اختلاف، وایي مه جوړوه. نو دغه کسان چې دا د منکر دفاع ته اختلاف وایي، د اختلاف رنګ ورکوي، دا هغه واقعي سلفیان دي. که هر چا درته وویل چې هغه علما چې پر وهابیانو لګیږي دی و اختلاف جوړ کړی دی، دا هغه سړی خپله سلفی دی، هغه د کفارو د خوا روزل سوی څوک دی. نو دا جهالت دی، دا چې د دین دفاع ته د اختلاف رنګ ورکوي، دا جهالت دی. نو دا خبره نشر سوې ده، نو ښه ځانونه په پوه کړي چې دا د سلفیانو د خوا دا خبره نشر سوې ده چې وایي پر وهابیانو لګېږي، دی و اختلاف جوړ کړی دی، دا وایي اختلاف والا دي. عجیبه خبرې دي. وایي پر سلفیانو مه لګېږي اختلاف جوړېږي، پر وهابیانو مه لګېږي اختلاف جوړېږي، پر خوارجو مه لګېږي اختلاف جوړېږي. ښه نو چې داسې د اختلاف په سبب وړې، نو خو دا جهاد څم باید منکر شي. دا جهاد چې د چا سره شروع دی، نو دا خو اختلاف نه جوړي. قرآن و حدیث خو وایي وایي جهاد خو شته، جهاد خو به تر قیامته پورې. نو خو باره به د امریکایانو سره هم سړی کښېني، کار به نه لري، ولې کې په امریکایي کار ودرلودي اختلاف جوړېږي. نو وابل الله ته وایو که امریکایي کور ته درلي کار مه په لره، باره اختلاف جوړېږي. د کور دروازه ورته خلاصه که څه مه ورته وایه، که یې څه ورته وویل اختلاف جوړېږي. دا اوس څنګه خبرې دي؟ نو قدرمنو حاضرینو، دا عظیمه فتنه ده، وهابیت، سلفیت، پنجپیریت چې په قوم کې خپره ده، دا منکر دی په شرنګ کې. نو د دې مقابله به کوو.
که ساکت پاتې سو څه ونه وایو نو به د الله عز وجل د خوا څه عذابونه راځي. چا ویلي دي؟ حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام هغه دا وینا کړې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي و زما دي قسم په هغه ذات عز وجل چې زما روح د ده په قبضه کې ده، په هغه ذات چې زما قسم یې. ای زما امت، تاسې به خامخا امر په ښو کارو کوئ، منع به د منکر سره راولي، یا خو به دا وظیفه وي، او که دا وظیفه نه وي امر بالمعروف نه کوي، نهی عن المنکر نه کوي، ساکت کښېنئ، نو نږدې ده چې الله عز وجل به پر تاسې عذابونه راولي په دنیا کې. بیا چې عذابونه راله بیا به نو دعاوې کوي، دعاوې به هم نه قبلیږي. دا د پیغمبر علیه السلام د حدیث شریف خلاصه و مضمون. دا اوس عذابونه نسته؟ دا کفار چې را باندې مسلط دي دا عذاب نه بولي؟ هو. دا ظالمان چې را باندې مسلط دي دا عذاب نه بولي؟ هو. دا بارانونه چې را باندې ودرېده دا عذابونه نه بولي؟ هو. خو د سیله تېره شوله، ژمی خلاص باران نسته، دا عذاب نه بولي؟ هو. دا عذابونه دي. نو دا عذابونه راغله. دا عذابونه چې راغله ډېر اسباب لري، خو مهم سبب یې دغه دی چې سکوت دی، د منکر په باب سکوت دی د خلقو. لکه پیغمبر علیه السلام چې ویلي دي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا وظیفه به وي، که دا وظیفه نه وه عذابونه به راځي. نو که موږ ساکت پاته سو داسې حالات وي، بارانونه به نه وي، کفار به را باندې مسلط وي، ظالمان به را باندې مسلط وي. او دا خبره واوري، یو د دنیا عذاب دی، یو د آخرت. د آخرت عذاب یوازې ظالمانو ته دی، او د دنیا عذاب که راغی ظالم و غیر ظالم دواړو ته ورځي. چا که ظلم کړی و هغه ته به هم دا عذاب راځي د دنیا، که چا ظلم نه و کړی صالح سړی و هغه ته به هم دغه عذاب ورځي. دا هم د قرآن کریم فیصله ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. سورة الأنفال. الله عز وجل فرمایي ای زما بندگانو تاسې ځانونه وساتئ د فتنې څخه. فتنه څه معنا؟ دنیوي عذاب، د دنیا د عذاب څخه ځانونه وساتئ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ای زما بندگانو تاسې د فتنې څخه د دنیا د عذاب څخه ځانونه وساتئ. که د دنیا عذاب راغی یوازې به ظالمانو ته نه ورځي. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، یوازې به ظالمانو ته نه ورځي، یوازې به فاسقانو فاجرانو ته نه ورځي. صالحین خلق، صالحین مؤمنان هغه ته هم د عذاب ورځي. اوس دا د باران درېدل دا خو یوازې پر ظالمانو نه وي،
د دنیا عذاب دی عام عذاب دی. ښه خلق بد خلق دا عذاب پر ټولو را روان دي. دا د دنیا کفار او ظالمان چې را باندې مسلط دي دا داسې عذاب دی پر ګردو دي، که ظالمان دي که غیر ظالمان دي پر ګردو د عذابونه مسلط دي. نو موږ به کوشش کوو چې د دنیا د عذاب مخه ونیسو. نو د دنیا د عذابو مخه نیول چې د الله عز وجل د خوا کوم عذابونه راځي چې د هغو دپاره موږ اسباب پیدا کړو چې مخه یې ونیسو. نو یوه لاره یې دغه ده چې سکوت به نه کوو، بس د منکراتو مخه به نیسو. منکر که مو ولیدی که په بد رنګ کې و که په ښه رنګ کې د دې مخه به نیسو. د وهابیانو مقابله به کوو، د سلفیانو پنجپیریانو مقابله به کوو، د دې فاسد عقاید دا به خلقو ته تشریح کوو، د دې فاسد اقوال د دې فاسد افعال اعمال دا به خلقو ته تشریح کوو، خلق به په خبرو. چې قریب راته د پاک حرم درشل